قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه د قرآن شریف په تلاوت د شیخ القرآ ډاکټر ماهر المعیقلی د کعبه شریفی امام په تلاوت پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظیم. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا دی اوس د البقره سورت 21 آیت او د دې مبارک آیت نه ورستیو آیتونو پښتو معنا ته یو ځای د څه ضروری توضیحاتو سره غوږ کیږدئ. ای خلکو، د خپل هغه پام لرونکي رب عبادت او بندگی وکړئ چې هغه تاسو او تاسو نه پخوانی ولسونه پیدا کړی دي، ترڅو تاسو متقیان سئ او الله درڅخه راضي سي. الله تعالی چې تاسو د عبادت مستحق ذات دی هغه لوی څښتن دی چې ځمکه تاسو ته هواره کړې ده ترڅو تاسو ژوند ور باندې اسانه سي او آسمان تاسو په سر درولای دی او اوبه د اسمان در باندې وروي او په اوبو باندې د ځمکې نه میوه چې تاسو روزي او خوراک وسخاک دی درته یې راایستلې دي. نو د الله سره په عبادت او د په خدای کې د تورته څوک مشرکوي. حال دا چې تاسو په دې پوهیږئ چې الله پیدا کړی یاست او هغه درته روزي درکوي، نو بشکه چې الله یوازې د عبادت مستحق ذات دی او هیڅوک هغه سره شریک ندی. او که تاسو ای کافرانو چې د رسول الله سره کینه لري د قرآن په حقانیت کې چې موږ هغه په خپل بنده محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی شک لري او ګمان کوي چې هغه د الله کتاب نه دی، نو د قرآن سورتونو غوندې یو سورت راوړي او په دې کار کې د الله نه پرته خپلو ملګرو نه هم مرسته وغواړي که تاسو په خپله دغه دعوا کې رښتیا وایي. او که دا کار مو ونکه او هیڅ کله هم نسی کړای او د قرآن سورتونو په شان یو سورت راوړونه هم عاجز او بی وسی یاست، نو د الله په بندګۍ او په رسول الله باندې په ایمان راوړلو سره د دوزخ هغه ور نه خپل ځانونه وساتئ چې سوځېدونکي مواد دوزخي خلق او تیږې او کاڼي دي او هغه د کافرانو لپاره تیار سوي دي. ای پیغمبره، مؤمنانو ته او د ښو اعمالو خاوندانو ته د جنت زیری ورکه. د دوی ځای په آخرت کې هغه باغونه دي چې یالې او سیندونه پکې بهیږي او پکې جاری دي او کله چې دوی ته په جنت کې ځینې خوندورې میوې ورکړل سي، نو دوی وایي دې ته ورته میوه دوی ته په دنیا کې هم ورکړل سوې وه، خو کله چې وڅکي د هغې خوند نوی وي او ډیره خوندوره وي، که څه هم د دنیا میوو سره په نامه او په رنگ او شکل کې ورته وي. او همدارنګه دوی ته په جنت کې د هر څه نه پاکې ښځې دي چې ورته د جنت حورې وایي او دوی به هلته د تل لپاره وي. هلته نه نوره مړینه سته او نه ورڅخه وتل سته. الله تعالی د حق ویلو نه حیا نه لري، که څه هم د هغه ساری او متل د میاشې په شان او د هغې نه هم لږ څه وچت او غټ وي. نو چا چې په الله ایمان راوړی دی په دې پوهیږي چې دا شی حق دی او د دوی پالونکي څښتن الله لخوا دی. خو هغه څوک چې په الله باندې کافر سوي او په الله تعالی ایمان نه لري، نو وایي چې د دې متل نه د الله څه هدف دی او څه غواړي.
نو د الله تعالی دغه متلونه چې ور باندې حق بیانوي د ډیرو خلکو د بیلاري توپ سبب ګرځي، خو ډیر نور په دې متلونو سره د حق په لار روانيږي. او الله تعالی په دې متلو سره یوازې فاسقان چې د الله بندګۍ نه وتلي دي بیلاري کوي. درنو اوریدونکو، په ورپسې آیت کې الله تعالی مونږ ته فاسقان چې د الله د لارې نه بیلاري سوي دي او وتلي دي را پیژندلی دي، او په معرفي کې داسې فرمایلی: فاسقان هغه کسان دي چې د الله سره خپل تړون او عهد وروسته د هغه د ټینګښت نه ماتوي او هغه د پښو لاندې کوي. درنو اوریدونکو، دلته د دې تړون نه غرض هغه تړون دی چې الله تعالی هغه د آدم علی السلام د ټول اولادي او کهول نه د دوی د پیدایښت نه پخوا د الله نه په اطاعت او بندګۍ سره او دغه په یکتا پرستی باندې اخیستی دی، او بیا الله تعالی هغه تعهد او تړون د پیغمبرانو پر علیګلو سره ټینګ کړی دی. ګرانو اوریدونکو، الله تعالی همداسې د فاسقانو په پیژندلو کې فرمایي، او همدارنګه فاسقان د الله د دین نه د مخالفت په وجه د خپلوي اړیکې چې الله یې په وصل باندې امر کړی دی پرې کوي، او د ځمکې په مخ فساد او ورانۍ خپروي. نو په دې کارو سره هغوی خپل تاوان کړی دی او په دنیا او آخرت کې مختورن دي. ګرانو ورونو، الله تعالی د دې آیت نه ورپسې آیت کې فرمایلی: او څنګه تاسو ای مشرکانو د الله وحدانیت نه منکرېږئ او بتان مو د الله سره په عبادت کې شریک کړي، حال دا چې تاسو مړوي او هیڅ نوې پیدا سوي، او بیا الله تاسو رازوندي کړی او پیدا یې کړی، او د دنیا د دې ژوندانه وروسته به الله بیا تاسو وزني او صابه مو درڅخه اخلي، او بیا د هغې نه وروسته د قیامت په ورځ الله تاسو بیا رازوندي کوي، او بیا وروسته الله لخوا د حساب او سزا لپاره ورګرځول کیږي. او الله تعالی یوازینی ذات دی چې هر څه یې په ځمکه کې تاسو لپاره پیدا کړي، او د ځمکې د دغو ټولو نعمتونو نه تاسو ای خلکو ګټه اخلي او ورڅخه لذت او خوند څکئ. او بیا الله تعالی د ځمکې د پیدایښت نه وروسته اسمان ته مخه کړه، او هغه نه یې 7 اسمانونه جوړ کړل. الله تعالی په هر څه باندې پوه دی، او د ټول مخلوقات د علم او پوهې لاندې دي، او هیڅ شی د علم نه پټ نه دی، او په هر څه الله علم لري. درنو اوریدونکو، الله تعالی په دې تلاوت 9 آیاتونو کې چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم باندې پیل سوي، او په هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا باندې پای ته رسیدلی، خپل ټول بندگان د الله توحیدی عبادت ته رابللی، او د الله د وحدانیت حق پر ربوبیت او عبادت کې پر روښانه دلایل باندې ورته بیان کړی دی، او د مشرکانو او کافرانو سر غړونې د الله طاعت او بندګۍ نه غندلې، او د قیامت په ورځ د دواړو ډلو مؤمنانو او کافرانو ثواب او سزا بیان کړي، چې مؤمنان به زرغونو جنتونو ته ځي، او مشرکان او کافران به د دوزخ د سره اور په لمبو کې سوځي، العیاذ بالله. درنو ورونو، نو دعا کوم چې الله تعالی موږ ته د الله په دین باندې ایمان او په هغه استقامت نصیب کړي، او د دوزخ د سزا نه مو د الله په خپل فضل او رحمت سره وساتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.